مینوالو څنګه چې تاسو کته موږ سره ظاهر د جګول هم راغلی دی مننه په دې پروګرام کې موږ سره دې شرکت کوي او دا جی کمه بخوري ها بالکل ولې نه کمه بخلو په هغه بل مې شک دی دا داسې ناجوړه شانتې ښکاري دا ساده ګل تاولم بل السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو جوړ ډېر مننه چې کیمرمان کو شکریا ته ویلاک سره وي موږ راغلي خیري سیل ده د امباله د روزه کې موږ کیمرې ته نه مخامخ کنه دا موږ سره دی د سبي الله زموږ حاجي صاحب دا حاجي صاحب ته خو ګوره د اشنغر ښه مخکې شکر هم دا خلک پېژني ډېر یاران دوستان دا موږ سره اختر بهي اختر مساله جات عمرزی بازار او ساده ګل څنګه په داسې ارجنټ پروګرام دې جوړ کړ زه دا جګول دې انوایټ کړو یاره بس ځان بس دوی ملګرو ټول ځان تیار کړو نو ما چې تاسو پکې ویلو نور مو خوند وکړو تاسو لیټ راغلې موږ ته خیري سي اصل کې یو کار دی که نه ما سره ټایم دومره نه ټایم باخلي ما سره ټایم دومره نه خو شاته ویو ډېره زبردست ده یار ډېر ښایسته دې حوالې کې او خلک هم ډېر زیات راغلي وو دا خو خلک کم شو او د روژې ماتې ټیم دی خلک لاړه ټول نو بس موږ پکې حصه هم لامبله وو او تا دې پخلي کې د سیسا غشتې ده که نه اختر به یې راشه څه دې پخ کړی د پکې څه کار یاره د پکې صرف یو دوه ټماټر کټ کړل دي ای باقي تګې میا یو قدم چې دې کې ته سوچ واره او ټیک ته خو پاغیم چاړه کار نه صحیح ده کنه یو قدم دی واغسل هغه پوره دی صحیح ده مینوالو ته به ځو اوس هلته چې مونږ کم کوکینګ کوو مونږ کم انتظام کړی د اختر به دي ساده ګل د دوی ټول څونه ملګري چې د مو دا جګول انوایټ کړي یو دلته د خیالي په غاړه باندې نو بانک د وس ټایم هم لګ دی او مری هم کوم اخلي چې موږ کوکر چې کوم لګي او به تاسو دوه راځي هغه ګرمه والی رو تختې جوړ هغه مرالو خو زه د اخره کې خراب کړم مینوالو ځان سره 25 روټۍ راواله د چاره خسته اره ځان سره روټۍ وروړي ګرمې دوی دپاره او انشاءالله موږ به روژه ماتې کوو نه هغه ځاسې خیر ګپ نو ساده ګله روجې دې څنګه روانې دي ماشاءالله ښې ښایسته روانې دي او الله دې وکړي چې په ټولو مسلمانانو باندې ښه بخیر او خوشحالۍ تېرې شي الله دې په اتفاق تېرې کړي په مینه محبت دې په تېرې کړي او الله دې په اختر هم په خوشحالو راولي امین یو اختر خو ورسره راغلی دی دا خو په خوشحالو راغلی دی یار زه ستا تابعدار یم یار 24 ګنټې ستا تابعدار یم یار بغیر سپو مې راغلی بیخي یار ته خو خوږ شوی یم که نه ستا د روژې نه مخکې اکسیډنټ شوی و مینهوالو تا ته ډېرې دواګانې کړې وې او ډېرې تپوسونه یې کول ستا یادولې یې ته نو اوس خو شکر الحمدلله ټیک شوې نوې ویډیوز به هم راځي اختر لپاره څه وایي مینهوالو ته انشاءالله د اختر نه پس به نوې ویډیو راځي او اوس ټیک شوی ډېر زیات مکمل اوکې ټیک ټاک هغه برابر دي سره ډېره شوې ده ډېره ښه زه شکر دی مینهوالو راځئ موږ سره زه به اوس بس بانک ته لږ ټایم دی تاسو ټایم کتی شئ نور په پرېوتو دی او بانک وایي که نه دا روژه ماتې ورته کوو زه راځئ موږ سره نن څومره روژه ده نن اتلسمه روژه ده مسلمانه ته څه وې اولسمه ده او که نه اتلسمه ده یاره او دا دې څه وایي وایي پنځلسمه دویمه روژه ده ساده ګل ته وایم نن دویمه روژه ده وایي پنځلسمه بېله سر نه کېږه نه لکه مطلب دا دې مانه حساب کتاب غلط چې څنګه به شوي
او دا کوم پروګرام دوی ارینج کړی دوی او اختر بای ارینج کړی د خیالي افطار پارټي دا عوامو له خارول ده ها خدمت ته ولاړ ها او دا موږ وایي چې بس الله پاک دا روزه د الله پاک ده او الله پاک په دې ډېر خوشحالي کې چې په یو لاروي په یو روزهدار دا روزه ماته وکړ نو به د دې ثواب چې کوم دی نو ډېر زیات دی تاسو نه اجر موږ هم دا وایو چې الله پاک چې کوم دی نو زموږ دا لک شانته روزه ماته دا لک شان تاوان دا خدای پاک دې کوم قبول کړي امين امين الله دې په خپل در کې قبول او منظور کړي زموږ هم دا دعا ده او څنګه دا مرګي را غونډول تاسو دا لاروي د پاره هم پروګرام کړی سونه مسافر چې په دې لار ځي کنه چانه چې هغه مشي روزه ماته کوړه ونه رسینو هغه د پاره تاسو د پاره سپیشل هغه د پاره دا پروګرام تاسو کړی خپل مرګري خو به موږ انوایټ کړی دا چې لکه چې فزت دي خو خوشاله شي او را یو ځای به شو غب شپ به مو لګو لکه تاسو یا چې کوم دی نو ساده ګل شو یا دا سخی بابا راغی دا امجد استاد شو امجد استاد دا مجاهد استاد دا موږ انوایټ کړی دی پیر صاحب لکه دا خو زموږ مرګري موږ دیو په کې چې کوم دی خوشاله شي تار پارټي به مو شي او دا غب شپ به مو لګي دا مرګري ته په اور نه راغلی خدمت چالو دي مرګرو تاسو ته بخایو ټایم ټو ټایم زموږ ملګري لګیا دي خدمت کوي او بل خبره ده بل د مین خبره ده چې زموږ د جیګونو په خدمت کې لګیا دي د جیګونو لازمي جی خدمت کې مرا ولاړې ده افطار پارټي ساده ګلم ناشته څنګه فیل کې یو جماعت د بار وروته ګیدرنګ کې ټولو مرګر لکه عموما کور کې ټول یو ځای شي مور او پلارونه خويندې هغوی سره خلک رو جماعت دي داسې چې مرګرو سره بار راشي نو څه فیل ډېره زیاته مزه کوي او د ټول ناول خو زه شکریا د اختر بای کوم د هغوی د مرګرو کوم چې مونږ یې انوایټ کړو مونږ یې دا موخه راکړه او ځان سره یې د ناستې هغه موخه راکړه چې مونږ سره راځئ کښېنئ او جماعت یې وکړئ بل د رو جماعت یې ډېر زیات ثواب دی والله دوی باندې خصوصا رحم او فضل او کرم کوي چې او ډېره شکریا ده ستاسو چې ځان سره پته ورکړئ کله ته بیا پاتې وې دا جیګل خو زما پارټنر دی روان چې زه چېرته ځم دې ما سره ځي دا خو شک خبره نه ده او بله خبره ده او الله پاک دې دوی له وس او توفیق ورکړي چې هر ورځ روزانه داسې رو جماعتي کوي امین جی او مو ساده ګل او تا پکې راغواړي که څنګه ساده ګله صحیح ده مرګرو بانک ته ډېر لږ ټایم پاتې بس اوس به دعا کوو او بیا به خوراک کوو خوراک نه بس به نورې خبرې کوو راځئ موږ سره